دوستانو سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو زموږ ستاسو د مخکنۍ ویډیو په تعقیب سره چې په هغه کې مو د کریپټو د تاریخ په اړه باندې غږېدلي وو. نن غواړم چې تاسو ته پر دې باندې بحث وکړم چې د بیټکوین څنګه لاسته راځي، د بیټکوین موږ څنګه کولی شو لاسته راوړو، او یا دا اوس چې موجود دی دا څنګه لاسته راغلی دی. په دې اړه باندې یو لاندې مفصل معلومات تاسو ته درکوم. دوستانو د بیټکوین لاسته راوړلو ته په انګلیسي کې بیټکوین ماینینګ ورته وایي. یعنی زیاتره وخت ډېری خلک داسې یوه اصطلاح ورته کاروي چې هغه یعنې وایي بیټکوین ماین که ماینینګ یې وکړه، یعنی د بیټکوین لاسته راوړل. موږ د بیټکوین لاسته راوړلو ته بیټکوین ماینینګ ورته وایو، که مثلا ایتوریم لاسته راوړو هغه ته ایتوریم ماینینګ وایو، او که به چیرې په مجموع کې ټوله کریپټو د هغه یو مثلا ټوله کریپټو په دا کټګورۍ کې راولو هغه ته کریپټو ماینینګ ورته ویل کېږي. نو د کریپټو لاسته راوړلو ته یا د بیټکوین لاسته راوړلو ته موږ ماینینګ وایو. بیا نو هر شي چې لاسته راوړو هغه ورسره یادوو. او دوستانو دا اوس مثلا د بیټکوین یا نوري کرنسیانې لکه ایتوریم، لایټ کوین او مثلا نورې دا څنګه لاسته راوړل کېږي. دلته دوستانو دوه شیان ډېر مهم دي چې موږ کولی شو بیټکوین لاسته راوړو او یا نوري کرنسۍ، چې هغه ته یو سیستم یې دا دی چې یو پیچلې ریاضیکي عملیه باید سرته ورسیږي، او بل دا چې سافټویر او هارډویر باید موجود وي. هارډویرونه هم باید موجود وي، یعنی د کمپیوټر د سیستم هغه پرزې لکه ماشین آلات چې په لاس باندې لمس کېږي، او سافټویرونه هغه پرزې لکه ریاضیکي مثلا لکه یو ریاضیکي عملیه نه. په پروګرامینګ کې موږ او تاسو داسې ځینې سیستمونه دي چې مثلا یو سیستم جوړیږي، د هغه سیستم په اساس باندې په اتومات ډول باندې کار کیږي. لکه ماشین حساب چې جوړ شوی دی په هغه کې مثلا 4 یا 5 شپږ عملیې دي. کله چې موږ جمع ورته د جمع بټن وهو مکمل کم ډیټا چې موږ ورکړی هغه راته جمع کوي. که چیرې تقسیم بټن وروهو کوم ډیټا چې موږ غواړو پر بل باندې تقسیم کو هغه تقسیموي. نو یو پیچلې ریاضیکي عملیه سافټویرو او هارډویرو شتون موږ کولی شو چې په دغه څو شیانو باندې د بیټکوین یا د نورو کرنسي ماینینګ یا لاسته راوړنه وکړو. نو کله چې یو بیټکوین یا یو کرنسي یا یو کریپټو لاسته راوړل سي زموږ والټ ته راسي، دغه بیټکوین یا کرنسي بیا دغه مرحلو څرخ ته لویږي، تولیدي څرخ ته ورلویږي، مثلا ارزښت پیدا کوي. لکه اوس فعلا چې موږ او تاسو په والټو کې وینو بیټکوین موجود دی، نور کرنسیانې شته. نو کله چې دا ماینینګ سر ته ورسیږي نو بیا زموږ او تاسو هغه څرخ ته لویږي. د دوه مثلا د کرنسیو لاسته راوړل یا د بیټکوین لاسته راوړل دوه یا درې شیان ته ډېر ضرورت شته، لکه یو قوي برېښنا او یو قوي سافټویر او هارډویر. دغه درو شیان یا دوه شیانو باندې موږ کولی شو چې خپل ماینینګ وکړو. یو قوي برېښنا باید موجود وي، او یو ښه سافټویري عملیې لکه ریاضیکي عملیې، او یو ښه هارډویرونه چې اوس هغه درته وایم چې په هارډویر کې کومې مرحلې ډېرې مهمې دي، کوم پرزې ډېرې مهمې دي. دا مرحلې چې دي دوستانو تقریبا لکه کان کیندنه دا رقم ده. خپله د بیټکوین ماینینګ ته د کان کیندنه هم ورته ویل کېږي. مثلا لکه موږ تاسو چې په یو غر کې غواړو د غر څخه یو رقم ډبر راوباسو یا هلته نور به ارزښته شیان هغه کله چې د ماشین آلاتو په واسطه باندې کینو هغه لاسته راوړو، نو دا بیټکوین هم دغسې معنا لري. د دې لاسته راوړنه هم لکه کان کیندنه دغسې یو سیستم دی. دوستانو دا کان کیندنه چې ده یا د بیټکوین ماینینګ چې دی، په دې کې د دوی کارګرو ته د دوی کارکوونکو ته هلته دوی ته یو ډالۍ ورته ټاکل کېږي، یو ډالۍ سیستم، یو تحفویي سیستم ورته ټاکل کېږي. مثلا هر څوک چې یا هر ټیم چې ښه کار وکړي هغوی ته یو ډالۍ ورکول کېږي چې دا ډالۍ دوی ته د تشویق په خاطر باندې ورته ټاکل کېږي. په سافټویري او هارډویري برخو کې دوستان، په هارډویري برخو کې دلته ما سافټویري لیکلي، په هارډویري برخو کې دا دوی پرزې باید ډېرې د دوی سیستم باید لوړ سي، دا پرزې باندې باید ډېر کار وسي، لکه جی پی یو او ASIC. دا مخففات دي چې دغه دوه
دا دوی پرزې چې دي چې دا باید د دې پر د مثلا کم هارډویر چې هلته موږ ورته برابروو په دغه دوه پرزو باندې باید ډېر کار وشي او دغه دوه پرزو ته باید ډېره پاملرنه وشي چې زموږ هغه هارډویري سیستم چې لوړ سي بیا موږ کولی شو چې د بیټکوین ماینینګ ښه سرته ورسوو. دوستانو ولې بیټکوین ماینینګ کوي؟ ولې مثلا په بل سیستم باندې بیټکوین لاسته نه راوړي؟ او دا څو علت لري. د هغو علتو څخه یو علت یې دا ده چې مثلا که چیرې موږ بیټکوین یاد کړو د بیټکوین ماینینګ ولې کیږي؟ نو په دې خاطر باندې کیږي چې د بیټکوین ارزښت لوړ ساتي. که چیرې بیټکوین دونه په سختۍ باندې لاسته نه راتلی نو ممکن دونه اوس لکه 9,000 اوه 8,000 ډالر ته چې ولاړی ممکن دونه نه وای لوړ سوی. نو دا ماینینګ دی چې بیټکوین ارزښت دونه لوړ ساتلی دی. او بل خبره دا چې ولې بیټکوین ماینینګ کیږي په دې خاطر باندې چې دا د کافي کولو څخه ساتي. اوس مثلا موږ او تاسې خپل په هیواد کې چې کومې کرنسیانې لرو د هغو کرنسي یو کافي راوځي لکه د افغانو یو کافي راوځي یا د ډالرو یو کافي راوځي. خو که چیرې بیټکوین هم ماینینګ یې نه کېدلی نو ممکن د بیټکوین هم یو کافي سیستم جوړ سوی وای. نو په دې خاطر باندې ماینینګ کیږي چې د بیټکوین کافي جوړ نیسي. او د بیټکوین ماینران چې دي یا هغه کسان چې مثلا بیټکوین لاسته راوړي د بیټکوین په لاسته راوړلو کې کوشش کوي هغوی ته ماینران ورته ورکول کېږي یا لاسته راوړونکي. دوی یو شاهد هم لري کله چې دوی د بیټکوین لاسته راوړي شاهد ورته ورکول کېږي د خلکو ته. خو په دا وروستیو کلونو کې د دې عایدات یو څه کم سوي دي په دې خاطر باندې چې د بیټکوین ماینینګ سخت سوی دی او عاید یې څه کم سوی دی. او بیټکوینونه چې دي د بلاک په اساس باندې لاسته راوړل کېږي بلاکونه دي. اوس تاسو وایم چې بلاکونه بیا چې د مثلا په بیټکوین کې کارول کېږي. دوستانو دلته تاسو وینئ دغه تصویر دلته ما راوړی دی. دلته ګورئ په 2009 میلادي کال کې کله چې موږ یو بلاک بشپړ کړی وای دا رقم یو بلاک موږ بشپړ کړی وای موږ ته مثلا 50 بیټکوین راکوله مکمل 50 بیټکوین. په 2012 میلادي کال کې بیا چې کله بیټکوین ډیر مشهور سو سیستم لوړ سو د دنیاوالو په منځ کې خپور سو نو دا 50 بیا نیمایي سوله. کله چې بیا موږ یو بلاک بشپړو موږ ته 25 بیټکوین راکوي. په 2014 میلادي کال کې د 25 بیا هم نیمایي سوله چې موږ کله یو بلاک بشپړ کو 12.5 بیټکوین. او په 2016 میلادي کال کې چې کله موږ یو بلاک بشپړ کو 0.25 بیټکوین موږ ترلاسه کولی سو. اوس نو بیا په هر کال کې د بیټکوین قیمت فرق لري. مثلا که موږ په 2009 میلادي کال کې 50 ثانیې بیټکوین لاسته راوړلی کې په د دوی مکمل مجموع قیمت مثلا $1,000,000 سي او په 2020 کې 0.25 ثانیې موږ لاسته راوړو ممکن $1,000,000 سي. بیا دلته چې د بیټکوینو شمیر چې کم سوی دی اما بیا د بیټکوین ارزښت لوړ ساتل سوی دی. او همدارنګه د بیټکوین ماینینګ دپاره مخکې مې یادونه وکړه چې هارډویري وسایلو او قوي برېښنا ته ضرورت شته. هارډویري وسایل چې دي تقریبا د $500 څخه شروع ان تر سلګونو زرو ډالرو پورې. یعنی موږ د هارډویري سیستم چې جوړوو د $500 څخه شروع بیا تر $1,000,000 پورې سیستم جوړیږي او بیا دغه په اساس باندې ماینینګ کیږي. که چیرې تاسو په ګوګل کې بیټکوین ماینینګ ماشین داسې سرچ کړئ نو تاسو ته عکسونه درته راوړي چې څه رقم یو سیستم دی. اوس نو د بیټکوین لاسته راوړل یا تقریبا که په عام اصطلاح ورته ووایي کان کیندنه په ځینې مملکتونو کې قانوني او په ځینې مملکتونو کې غیر قانوني ده. دا چې ولې قانوني او غیر قانوني ده دا به جلا بحث دی. پر دې باندې بیا سړی جلا بحث کولی شو خو دا تاسو زه وایم خلاصه عمومي درته وایم چې په ځینو مملکتونو کې په قانوني ډول باندې بیټکوین لاسته راځي او په ځینو مملکتونو کې په غیر قانوني ډول باندې. دوستانو د بیټکوین په لاسته راوړلو کې تر ټولو اړین شی چې دی هغه د پوره انرژي لرل دي. باید پوره انرژي یعنې برېښنا باید موجود وي. د بیټکوین کان کیندنه ډېرې لاسته راوړنې لري لکه د 2 ځل استعمالولو نه خطر. که چیرې د بیټکوین کان کیندنه یا ماینینګ نه وای ممکن یو بیټکوین 2 ځله استفاده سوی وای. خو دا چې اوس سیستم د رقم جوړ دی کان کیندنه کیږي نو د یو بیټکوین د اندازه یو بیټکوین ده او د بیټکوین ارزښت هم
په همدغه سیستم کې ساتل شوی دی. همدارنګه بیټکوین د کاپي کولو څخه ژغورل شوی دی او نور خوبایان هم لري. دا چې بیټکوین د اولو څخه داسې جوړ شوی دی چې دی باید ماینینګ سي، نو ماینینګ یې دا ګټې لري، نورې ګټې هم لري چې د هغو تر څنګ دغه عمومي ګټې دي. دوستانو په دې ویډیو کې ما تاسو ته د بیټکوین د ماینینګ په اړه باندې معلومات درکړئ چې بیټکوین څنګه لاسته راوړي، څنګه لاسته راوړل کیږي، د چیش په واسطه باندې برېښنا مثلا غواړي، سافټویري وسایل غواړي، هارډویري وسایل غواړي او یو پیچلې ریاضیکي عملیې غواړي چې د دوی په واسطه باندې موږ کولی شو بیټکوین یا یو بل کرنسي ماین کړو، لاسته راوړو او بیا د څرخ مرحلې ته ور داخله کړو. او ګوګل کې که چیرې تاسو په دغه برخه کې سرچ وکړئ نو ښه پوره مفصل معلومات درته راوړي، خو ما دا خلاصه تاسو ته وویله چې د وسایلو په واسطه باندې، د برېښنا په واسطه باندې موږ کولی شو د هرې کرنسي ماینینګ وکړو، لاسته یې راوړو او هغه بیا څرخ ته داخلیږي او بیا هغه زموږ والېټونو ته استول کېږي. مثلا موږ هلته کله چې دا ماینینګ کېږي یو ادرس ورکول کېږي، لکه خپل د والېټ ادرس ورکوو، مثلا د باینانس ادرس ورکوو، زموږ هغه ادرس ته هغه کوم څه چې موږ ماین کړي لاسته مو راوړي هغه جمع کېږي، بیا موږ هغه پیسې نغدولی شو. نو د راتلونکي ویډیو لپاره تاسو زموږ سره واوسئ انشاءالله. کوم څه چې پاته وي د هغه په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوم.